وی چې ځکه نه سم دا شونډه خوځول انسان چې ذکر کوي طبعا شونډه خوځي وی مال یول یا ابا امامه ما ورته لبیک یا رسول الله ورته وی ذکر تعالی نه کوي څنګه وی چې یو کړه دی ویل چې اوس 12 بجې به تور مثال وي سبا 12 بجې نه پوره شپه ورځ چې وسړی ذکر لناستي پاګه کې به دومره اجر نه لکه په دې کې چې اجر دې صرف 14 کلمات هغه چې ټوبونه د خوشالۍ نه نشي زړه کې ورته ټوبونه رااله چې زه خدای په سي ګرځم دا ول سبحان الله بارک راغلی او دا الحمدلله مبارک راغلی خو چې انسان ځان لولي او بار بار وایي بعد دغه به تخرر نشي دې دا مطلب وسی و بجې باندې ما ویلي کوونه وسی و بجې په ذکر وکې نستم سبا یوه بجې پورې مانه 40 غنټې 12 غنټې شپه 12 غنټې ورځ په دې کې بل یو عمل مکو ذکر کوا خو چې تعالی کوم ذکر خیم وې دي کې دومره اجر دی چې ام دغینه افضل دی ام دغینه زیات دی ام ثواب زیات هغه ورته یا رسول الله دا شي بیغدادي وکړه سبحان الله بارک بدی شوی سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في السماوات والارض سبحان الله عدد ما احصى كتابه سبحان الله ملء ما احصى كتابه سبحان الله عدد كل شيء سبحان الله ملء كل شيء داو سبحان الله بارك وكرد شوية الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات والأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه الحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد كتابه الحمد لله عدد كل شيء الحمد لله ملء كل شيء دا بن شلك لهم لكو ودا چې تویلې وکړت سبحان الله وکړت الحمد لله دومره اجر دی لکه څلورش ګټي چې سړی خالص ذکر وکي او د شریعت برابر او د توحید عقیده برابر دغه نه دا زیتم دی افضلم دی او ثواب زیات سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في السماوات والارض سبحان الله عدد ما احصى كتابه سبحان الله ملء ما احصى كتابه سبحان الله عدد كل شيء سبحان الله ملء كل شيء الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات والأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه الحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء الحمد لله ملء كل شيء محمد رسول الله فرمای چې سړی 40 غنټې ذکر وکي او تقط 14 کلمات په بل طرف باندې ویلې داغه ټولو نه افضلم دی بهترم دی زموږ تهجد پاتې کېږي د ورځې وای لکه ټول شپه چې تا تهجد وکړه الحمد لله الله رب العزت دې صحابه کرام تابعداري موږ تاسو له نصیب کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وصحبه